موږ سره تابع ده اف ایکس مساوي کیږي ایکس مربع منفي 5x مثبت 6. او زه غواړم موږ په دې فکر وکړو چې دا تابع موږ په نورو کومو شکلونو سره لیکلی شو. د بیلګې په ډول که چیرې زموږ د دې تابع صفرونه پکار وي یعنې جذرونه یې پکار وي او موږ غواړو چې یعنې دا معلوم کړو چې د ایکس محور سره کومو ځایونو کې قطع کوي، نو دا به موږ په کوم شکل باندې لیکو. او یا بل حالت دا کېدای شي چې که چیرې موږ وغواړو چې د دې تابع اصغري قیمت پیدا کړو، موږ وینو چې دلته د ایکس مربع ضریب یو مثبت عدد دی، معنا دا چې دغه پارابولا خوله پورته خواته خلاصیږي، نو د دې اصغري قیمت به څه شی وي، یا په بل عبارت د دې راس به څه شی وي. یعنې دغه تابع چې ده په دې شکل باندې یوه تابع ده. نو موږ کولی شو چې د دې یو حالت څخه موږ دغه دوه نقطې پیدا کړو چې په هغې کې تابع د ایکس محور څنګه کوي، دا ورسره قطع کوي. همدارنګه که چیرې دې کې موږ لږ څه بدلون راولو، د دې یو بل شکل ته یې واړوو، نو هغه شکل به یې داسې وي چې موږ ته د تابع راس راوښیي یا د دې اصغري نقطه راوښیي. موږ دومره پوهېږو چې د تابع شکل به په دې شکل په دغه رنګ وي. نو تاسو ویډیو ودروئ، د حل کولو کوښښ وکړئ او معلوم کړئ چې دا په څو مختلفو طریقو لیکلی شو. نو راځو اوس موږ تر ټولو ساده کار چې کولی شو هغه دا چې د دغې تابع شی ونیسو، فکتورونه ونیسو. نو دې دپاره موږ راځو داسې دوه عددونه پیدا کوو چې د ضرب حاصلې څو وي، 6 وي، او همدارنګه د جمع حاصلې منفي د جمع حاصلې منفي 5 وي. نو دې دپاره هغه دوه عددونه دي. دې نه پوهېږو چې ضرب حاصلې مثبت دی، معنا دواړه عددونه به یو ډول علامه لري. دا چې د جمع حاصلې منفي دی، معنا دواړه به منفي وي. هغه عددونه کم دي، 2 په 3 کې 6 کېږي، 2 3 5 کېږي. نو دا اوس موږ داسې لیکلی شو چې اف ایکس مساوي کېږي، اف د ایکس مساوي کېږي ایکس منفي 3 او ایکس منفي 2. خو اوس دا موږ سره څه مرسته کولی شي چې د دې جذرونه پیدا کړو، یا په بل عبارت د دې صفرونه پیدا کړو، یعنې د ایکس هغه قیمتونه چې دا معادله ورسره ټوله صفر شي. نو موږ پوهېږو چې کله د دې دواړو ضرب حاصل مساوي صفر کېږي، نو یا به دا مساوي صفر وي یا به دا مساوي صفر وي. نو دا موږ لیکلی شو چې ایکس منفي 3 مساوي صفر سره کېدی شي، او یا ایکس منفي 2 مساوي صفر سره کېدی شي. دلته به اوس راشو، 3 به دواړو خواو سره جمع کړو، ایکس به مساوي 3 شي، او دلته به راشو دواړو خواو سره به 2 جمع کړو، ایکس به مساوي 2 شي. نو دا دواړه هغه نقطې دي چې تابع پکې د ایکس ګراف قطع کوي. اوس که راشو د دې ګراف رسمولو غواړو، نو دلته د ایکس او وای محورونه جوړو. نو دا د ایکس او وای محورونه شو. که چیرې دا نقطه 1 وي، دا 2 وي او دا 3 وي، نو موږ کولی شو دا نقطې پکې وښیو چې ایکس مساوي 3 یوه نقطه دا ده، دلته د ایکس ګراف قطع کوي، او بل ایکس مساوي 2 دلته دا ګراف قطع کوي. نو کله چې ایکس مساوي 2 وي، دا تابع مساوي کېږي له وای دلته لیکو اف ایکس، دا تابع مساوي کېږي له 0 سره، او کله چې ایکس مساوي 3 وي، دا تابع مساوي کېږي له 0 سره. او موږ کولی شو چې دا قیمتونه په دې کې وضع کړو او عملاً یې وګورو چې دا مساوي له 0 سره راځي. اوس راځو خبره کوو د راس لپاره، چې کله زموږ دلته د تابع راس پکار وي، نو دا موږ باید په کوم شکل کې ولیکو. نو موږ خو د مربع د تکمیلولو طریقې سره بلد یو. که چیرې دا د مربع د تکمیلولو په طریقه باندې ولیکو، یا دا د کامل مربع په شکل باندې ولیکو، نو هغه شکل د راس د پیدا کولو لپاره یا د تابع د اصغري قیمت د پیدا کولو لپاره ډېر ښه حالت دی. نو راځو دا په هماغه حالت باندې لیکو. نو راځو دا دلته بیا له سره لیکو چې اف د ایکس مساوي، دلته لیکمه ایکس مربع منفي 5x، دلته به لږ ځای پرېږدمه، جمع 6 به ولیکم، ځکه دلته دې سره یو عدد یو ځل جمع کوم، بیرته منفي کوم، او دا زه کولی شم ځکه چې غواړم دا مساوات په خپل حال پاتې شي. خو دا کار د څه دپاره کوم؟ غواړم چې دغه برخه دلته یو کامله مربع رامنځته کړم. نو د کامل مربع دپاره تاسو کولی شئ چې نور ویډیوګانې وګورئ چې هغې کې موږ دا طریقې په څو کرتو باندې هلته تکرار کړي دي. خو عمومي خبر دا چې که چیرې موږ دغه حد راواخلو، دا حد راواخلو د دې نیمایي او هغه مربع کو، او بیا یې دې سره جمع کو، او بیرته یې ترېنه منفي کو، نو دلته به کامله مربع رامنځته شي. نو 15 منفي 15 دی، منفي 15 چې نیمایي کېږي، منفي 15 پر 2 راځي، هغه به موږ دې سره جمع کو، جمع منفي 15 پر 2 کل مربع. نو منفي عدد چې مربع شي مثبت کېږي، 15 مربع 15 کېږي، 2 مربع 4 کېږي، دلته موږ سره پلاس راشي، جمع 25
پر څلور او همدارنګه دا به ترېنه بیرته منفي کو. کله چې ترېنه منفي کو مساوات په خپل حال پاتې شو، لکه هیڅ شی چې ورسره نه جمع شوی وي او نه ترېنه منفي شوي، ځکه دا منفي دی مثبت سره ختمېږي، دا صفر کېږي ټول. نو اوس راځو مونږ څه وکړل، دلته کامره مربع شکل مونږه رامنځته کړو. نو اوس دا برخه مساوي کېږي له څه سره؟ لیکو چې دا مساوي کېږي x منفي 5/2 کل مربع. او تاسو کولی شئ چې د دې څخه بیرته دا حالت لاسته راوړئ او دې لپاره کولی شئ چې د مربع د تکمیلولو هغه مخکینۍ ویډیوګانې وګورئ او هغې څخه پوه شئ چې دا څنګه یو بل څخه دې نه دې ته دا پلاس راځي. تاسو کولی شئ دا دواړه وارزوئ. اوس راځو دا برخه جمع کوو. نو دا به مساوي شي، دلته مثبت شپږ دی، منفي څلېرویشت ورسره دي، 15/4 دی، مثبت څلېرویشت او منفي 15/4. شپږ مونږ لیکلی شو چې دا مساوي کېږي 4/4 سره. نو 4/4 منفي 15/4 دې نه لاسته راځي منفي 1/4. نو په دې شکل سره مونږه د اف ایکس تابع د عمومي شکل نه دې حالت ته راواړوله. اف ایکس مساوي کېږي x منفي 5/2 کل مربع منفي 1/4. دلته اوس د پام وړ خبره څه ده؟ د پام وړ خبره پکې دا ده چې دغه د قوس کې داخل برخه چې ده دا هیڅکله مونږ سره دا چې کله مربع شي دا مساوي کېږي له مساوي کېږي صفر یا له صفر څخه لوی، یعنی دا یو مثبت عدد راځي. ځکه که چیرې دلته مونږ یو منفي عدد هم دی ځواب راشي چې مربع شي بیرته مثبت کېږي. نو کله چې دا د دې هغه اصغري قیمت چې دلته اخیستل کېدی شي هغه شی راتلی شي یو صفر راتلی شي، صفر یا د صفر څخه لوی راځي. نو دا چې کله صفر واخلي نو په هغه حالت کې دلته مونږ سره د دې تابع شی دی اصغري قیمت هماغه دی، ځکه دا قیمت منفي دی، دې سره نور څه نه جمع کېږي. او دا کوم وخت کې صفر کېږي؟ دا هغه وخت کې صفر کېږي چې کله x منفي 5/2 مساوي له صفر سره شي، یا په بل عبارت x مساوي شي له 5/2 سره. لیکو چې دا هغه وخت صفر کېږي چې x منفي 5/2 دا مساوي له صفر سره شي، یعنی x مساوي شي له 5/2 سره. نو کله چې x مساوي 5/2 شو نو f د x یا f د x په ځای قیمت 5/2 لیکو، f د 5/2 دا مساوي کېږي له څو سره؟ منفي 1/4 سره. یا په بل عبارت اوس مو ویلی شو چې د دې راز په کومه نقطه کې واقع دی؟ x مساوي 5/2 او y مساوي منفي 1/4. دا 1 2 2.5 دې ځای کې راځي، دا د دې د راز x مختصات دی او y مختصات یې مساوي دی منفي 1/4. که چیرې دا یو وي دې ځای پورې دا به 1 2 3 4 1 2 3 4 دغه 1/4 راځي دې ځای کې. نو دا نقطه شوه 5/2 او کاما یو منفي 1/4. نو اوس خبره ده چې موږ تابع په دې شکل ولیکله، د دې راز هم پیدا که. اوس راځو د دې هغه جذرونه هم کارولی شو تر څو دغه درې نقطو په واسطه موږ د پارابولا ګراف څنګه کو داسې کیفي ډول باندې دی نه تیر کو کېدی شي هغه ګرافي په دې شکل جوړیږي داسې. نو د دې ویډیو موخه همدا وه چې موږ د یو تابع معادله په نظر زموږ غوښتل شوي معلومات ته کولی شو چې په مختلفو شکلونو سره ولیکو، هغه معلومات بیا ترېنه لاسته راوړو.